لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی. او که یو سړی بیماری نو قال علماء لیکلی دي چې داسې بیماری چې پروجه دی مرګ ته رسی هلاکت ته رسی یعنی مري او یې بیماری زیاتیږي برداشت نشي لرلی نو خیر دی که بیا روجه نه نیسي نو اجازت وله شته. د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې د یو مسلمان ډاکټر یا حکیم ته رجوع کړي. داسې مسلمان ډاکټر یا مسلمان حکیم چې هغه په خپله روجې نیسي د هغه په زړه کې د روجې قدر او قیمت وي. بعضې که ډاکټر حکیم مثلا په خپله روجې نه نیسي نو هغه بل ته چېته وایي چې روجې نیسه نه چې داسې مسلمان ډاکټر یا مسلمان حکیم چې په خپله روجې نیسي او د روجې قدر و قیمت یې په زړه کې وي هغه نه دې تپوس وکړي چې زه روجه ونیسم که نه. باقي هر انسان په خپل ځان په خپل هم پوهی دی چې دا روجه زه نیسم او زه پې مرم او یا د ما بیماري خطرناک حد ته رسېږي نو اجازت وله شته. اوس دغه سړی چې بیماری او روجه وننیوله که دې ځوان زلمی دی یا یو ښځه پیغله ده او تکړه ده بوډۍ نه ده نو دا به د دې نه فدیه باندې ګورې کار نه کېږي. ډېر خلک روجې نه نیسي زه به فدیه ورکم په فدیه کار نه کېږي. دې به دا روجه ده سړی دی او که ښځه ده دا به خامخا نیسي چې جوړ شي چې جوړ شي نیسي به چې قادر شي نیسي به او که قادر نشو نو اسم پې نشته بیا پې نه فدیه شته او نه پې روجه شته خو چې قادر شو نیسي به. او که یو انسان بوډا دی یا یو زنانه بوډۍ ده او روجې نشي نیولې ادې بیا فدیه ورکړي. دا فدیه د بوډا سړی د بوډۍ ښځې دپاره ده ګوره هغې په فدیه کار کېږي او چې نوي یې نشي داسې بوډا سړی بوډۍ ښځه چې نوي نشي نو هغې له فدیه ده. ځوان سړي له او ځوانې ښځې له فدیه نشته یا به یې نیسي یا به یې قضا کوي چې ویې نه نیسي او چې په قضا قادر نه دی نو اسم پې نشته دی. دارنګې یو زنانه ده او د هغې ماشوم دی پګېره نو که دا یریږي چې که دا روجه نیسم نو دا ماشوم راته خرابېږي نو خیر دی دا دې روجه نه نیسي خو یاره چې بیا د رمضان میاشت تېره شي قضا به یې کوي په فدیه کار نه کوي. یا یو زنانه ماشوم له پی ورکوي او دا ماشوم هم کمزوری دی او که دا روجه نیسي نو د دې پی اوچیږي او ماشوم ته ضرر رسي نو دې زمانه کې خو دا نور پی هم په ماشوم څکلی شي خو به هر کیف که دی ته دا پته چې زما د پیو نه نور پی ماشوم خرابوي یا نور نشي برداشت کولی او د روجې د وجې زما پی پې کمیږي ماشوم ته ضرر رسي نو خیر د هغې له اجازت د دې خبرې شته چې روجه دې نه نیسي خو ګورې په فدیه کار نه کېږي د دې روجې او بیا قضا نه ګرځي. نو ځوان زلمي او ځوانه ښځه هغې په فدیه کار نه کېږي د هغې دغه طریقه ده. بعض انسان د ګردو بیمار دی او داسې بیمار دی چې هغه له د اوبو انتهایي اشد ضرورت د ګردو مختلف مرضونه دي زما په خپله د ګردو بیماري ده لیکن زه الحمدلله خپله ګزاره ورسره راښکې شم تکلیف راته وي مازدیګر نه پس راته پوره تکلیف وي خو هغه خپله ګزاره ورسره راښکې شم. نو داسې په معمولي تکلیف روجو ته بانه مه جوړوئ او که داسې د ګردو تکلیف وي چې یاره انسان ته خامخا لوی مسله جوړېږي ډاکټر نه دې تپوس وکړي مسلمان ډاکټر نه چې هغه روجې نیسي او روجو سره یې مینه هغه ورته چې مه نیسه نه دې نیسي خو ګورې دا فدیه د بوډا سړی او د بوډۍ ښځې دپاره ده. نو روجو ته بانې به نه جوړو. روجه یو داسې عبادت دی او داسې میاشت ده د برکت میاشت چې دا زمونږ دپاره یوازې د الله د رضا ذریعه نه ده چې الله پرې راضي کېږي دا زمونږ د بدن دپاره هم بهترین شی دی د انسان وجود ورسره ښه کېږي او چې 11 میاشتې کومې بدپرهیزۍ انسان کړي دي او هغه به دې ویلی شي اواز کې به دې ویلی شي او صحت به دې ښه کړي خو که پېشمني او ماښامي سره دې ګزاره وکړه دا پکې شر دی او که نه پېشمني دې شی ور ټک و او ښه غوړ زیاړه او پیروي دي او صاحب او قصې پسې دي او ماښامي دې هم د پیکوړو او کبابو ته ورلاندې وتې او ته او کباب دي او پیکوړې دي او چارونه دي او شملې دي او قصې پسې دي نو بیا دله دغه پیدا نه حاصلېږي نو لکه ګزاره پرهیز پکې وکړه نو د الله د رضا نه علاوه د انسان د صحت دپاره هم لویه فایده ده. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې شهر جعل الله صيامه فریضه وی دا هغه میاشت چې د دې روجې په تاسو الله فرض کړی دی وقیام لیله تطوعا
او الله تعالی د دې د شپې عبادت درل یو زیاتی عبادت مقرر کړی د شپې عبادت چې تراویح وته ویل کېږي دو سیزونه شو د ورځې روژه او د شپې عبادت تراویح چې وته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل بار نو صحابه په جمعات کې تراویح کول د شپې منځ یې کاو څوک یو ځای ولاړو جمع وا څوک بل ځای ولاړو ځان له جمع کوله څوک بل ځای قاری به مخ کې او صحابه په سیوزان ځان لړلې وي هغه به یاره دا یو قاری باندې ولې نه جمع کو نو حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه په صحابه کې خشتخ کول قاری هغه مخ کې کو دا ټول را وستوي د پسې ودرېږي نو دا هغه بیا بلګیو نو تراویح به ورپسې کول او سونه تراویح به کول شروع به د ماسخوتن نه وکړه نو تر پېشمنی پورې به لګیو وی چې تراوو نه به وزګار شو نو مونږ به کور ته په تلوار تلو په ښځو په بچو به زور راوړو چې شا به پېشمنی راوړی ګنې سبا راخېږي داسې عبادتونه به کو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپې د منځ په رمضان کې ډېر لوی ترغیب ورکړی نو تراویح کول دا صحابه کرامو او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بالخصوص دی له ډېر لوی ترغیب ورکړی او ټولو صحابه کرام ورسره منلې ده زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه به تراویح کولې او د تراویح نه پس به بیا 2 رکعاته ځان له نفل کو تراویح کې به یو ختم کو په ټوله میاشت کې نو یو ختم خو د میاشتې د تراویح شو او بیا د تراویح نه پس به 2 رکعاته نفل کول نو په یو رکعت کې به یو د قرآن شریف ختم او په بل کې به بل د قرآن شریف ختم نو صرف په رمضان کې به د شپې یو شپې ته ختمونه کول داسې ښکلی عبادت قسم دې اوسم په حرمینو کې په مکه مکرمه او په مدینه منوره کې خشته ښکلي لمونځ کېږي د تراویح مونږ خو هغه جومات ته منډه وو چې کوم کې زر تراویح خلاصېږي هلکه دا مولي صاحب تکړه دی ښه دا لکه د کلاشنکوف غوندې تیز چلیږي او ټرار ته وباسي مونږ هغه جومات ته منډه وو دا شیطان به په دې مني حالانکې د خپل جومات کې چې مونځ کوې په طریقه او په قلار قلار تراویح کې او بل جومات ته ځي نو څونه زر به کوي یاد نه یاد د دواړو به 15 منټه فرق وي نو 15 خو تا په لاره تېر کړل نو فایده یې څه وشوه هغه بل جومات ته چې ځې خو لرې جومات پی که نو 15 منټه خو دې په لاره د دواړو طرفو تېرېږي نو مونځ ته چل جوړ که وخت خو دې بچت نه که که ته دا زر زر مونځ دی لکه چې وخت بچت که نو وخت دې بچت نه که هغه وخت دې په تلو راتلو تېر شو نو مونځ ته دې بانه جوړه کړې ده خدای مونځ درته ګران شیخ ښکاري دا خو ته ډېر زیات ساده او چې وخت بچت کې نو سبا وکې 15 منټه یا 10 منټه یا 15 منټه که خوب کم شي نمرې خو نه او خوب کم ځای اسکای ټي وي ته به ناستې او وي سي آر ته به ناستې او کمپیوټر ته به ناستې او رسالې به ګورې او اخبارونه به ګورې او یا به دوستانو سره د جومات نه بار ګپ شپ لګې نو د هغه کو تاسو چې څوک تراویح وکړي نو نیغ ځي خوب کوي او که نه بار ناست دي بیا په حجرو کې ګپونه لګي او یا د جومات مخکې ولاړې ګپونه لګئ او یا په جومات کې یو بل ته مخ راواړئ ګپونه شروع کړي نو توره دې څه وکړه د خدای قیمتي مونځ دې د ګپ شپ دپاره تباه او برباد کړه ختم پکې کوې پخوا خو ما ته یاد دي زمونږ په کلي کې یو حافظ او یو زمونږ د باباجي هغه شاګردو د جوری فیض صاحب دا 2 حافظان زما یاد دي نور اوبه ما ته پته نه لګي او خلک به د لرې برې نه راتلل او په دوی به نمبر نو د قرآن شریف د ختم اوس د الله فضل دی په هره محله کې 3 او 4 او 15 حافظان خدای پاک پیدا کړي دي حافظان زیات دي نو په کار دا دی چې د الله د دې نعمت نه مونږ فایده والو او د دې نعمت شکریا ادا کړو نو یو ختم خو نه زویم چې په یو جومات کې 3 او 4 ختمونه وشي یو حافظ دی وکړي بیا د بل حافظ وکړي بیا د بل حافظ وکړي او بیا د بل حافظ وکړي دا عبادت دی نو مونږ وایو چې ختم یاره جي ختم ته څوک ټینګېدی شي څوک نه ته نشي ټینګېدی چې دا څوک وایي څوک ټینګېدی چې دا ټول چل په ده کې هلکه ختم به کوو یاره جي ختم ته څوک ټینګېدی شي ته ټینګ شه نو نور خلک به ټینګېږي بانه جوړی ګناه ګټې چې کوم سړی رکاوټ شي پکې او دا خبرې کوي او ختم د ده د وجې نه پاتې شو لوی مجرم دی ګناه وګټله ولې ګناه ګټې دا مو وایه چې ختم ته څوک ټینګېږي بس غلې پاتې شه که کولی شي کوو که نه شي کولی مه کوه خو دا مو وایه چې رکاوټ مه جوړېږه
نو ډېر خلک دا رکاوټ جوړ شي ختم ته څوک ټینګېږي دا چاري چې وی او دا ګوټ چې کوې د سهار نه د 11 بجو پورې په دې ګرمۍ کې او په روژه کې هم کوې هغې ته ټینګېدی شي او ختم ته نه شي ټینګېدی او بخور چې د شپې کوې چېرته دې ووایي چې هلکه د رمضان میاشت ده او دې بخور ته نه ټینګېږم بیا خو یې غنم وچېږي او جوار وچېږي او بخور ته ټینګېدی شي دې ته نه شي ټینګېدی او په ساري باندې ګیا چې راوړی او ګیا ریبې هغې ته ټینګېدی شي او د 1 ګنټې ختم ته نه شي ټینګېدی دا ټول چل ول دی چل ول مه کوئ رونو الله دله د فایدې قیمتي میاشت در کړې ده نو د دې میاشت نه به فایده نه هلې دې نه فایده واله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي دقه رنګې په منبر د پاسه خپه کېښوده وی امین بیا په دویمه چې کېناست وی امین نو هغوی به په درېمه کېناستېدل نو په درېمه به وختل وی امین نو بیا صحابو یې تپوس کوي صاحب تاسو امین وی مونږ خو څه نور ونه رېدل وی جبریل علیه السلام راغی وی ما چې یو خپه کېښوده نو یې هغه راته ووی چې ستا نوم څوک والي او نور مسلمانان پې درود ونه وی نو الله دې هلاک کړي ما وی امین بیا وی چې د چا مور پلار جمدي وي او دې خدمت داسې ونه کړي چې ځان پې جنت ته ورسوي نو الله دې هلاک کړي ما وی چې امین وی بیا وی چې په چا د رمضان میاشت راله او د داسې عبادت ونه کړه چې په الله ځان وبخي دې دې م هلاک شي ما وی چې امین نو داسې عبادت به کې چې الله باندې ځان وبخي او که داسې عبادت دې ونه کړه چې په الله ځان وبخي نو جبریل علیه السلام خیره کړې ده او رسول الله مبارک په امین ویلی دی زما خیره به قبوله شي یا نه لیکن د جبریل علیه السلام او د حضور پاک غوندې شخصیت امین او جبریل علیه السلام په فرشتو کې د کمې درجې فرشته ده هغې خیره کړې ده نو دا ګورې دې دا تبۍ خو ځکه او خلک تباه او برباد دی د دواړو خیرو لاندې راغلی دی نو عبادت به داسې کوئ چې ځان په الله وبخئ نو ختم تړه مشین کوئ جدا نشو کولی او خلک نشي ودرېدی ته د خلکو دا د ځان د وجې نه وې ته د خلکو سره پاره غم کې بس چپ شه دا مو ختم کو راغون شي ټول مرګري وی ختم کو پته راو کې او قاری صاحب هم پوهې کې چې څوک تلاوت کوي چې منډې به نه وې په قلار به تلاوت کوي خیر شپږو شپو کې دي نه پاتو کې دي شي یو میاشت کې چې کوي ډېره خوند به وکړي خو چې نه شی کولی 15 کې دي وکړي 20 کې دي وکړي 11 کې دي وکړي 13 کې دي وکړي په قلار عبادت خوند کوي او تلاوت او غوږ ورته اږدی نو دا ختم دا په تراوو کې ځان له سنت دی او تراوی ګورې ځان له سنت دی تراوی مستقل ځان له سنت او ختم ځان له سنت نو دې کې رکاوټ مه جوړېږه که څوک که نشي کولی بل ته غږ مه کوه خیر دی بیا مه کوه ته بل جومات ته د تراوو کورې کوه رکاوټ مه جوړېږه نو دا زمونږ اکابرو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو 80 ختمونه صرف د شپې کړي نبی علیہ السلام مبارک به فرمایي عائشه صدیقه فرمایي چې د رمضان په میاشت کې به د حضور پاک د شپې عبادت نه نورو نه ډېر زیات و قسم دی بیبیانو به داسې عبادت کو یو بیبي ځان له پړې تړلی و د دواړو ستنو په منځ کې پړې تړلی حضور پاک وی دا پړې د څه دی وی دا فلانکې عبادت کوي نو چې ستړي شي ګوره په ولاړه کوي چې ستړي شي نو په دې ځان ور وغورځئ دې پړې پورې ځان نه وی ځان کړي چې خپې مې نشي ټینګېدی نو بیا داسې عبادت چې دا مره ستړي چې خپې مې نشي اوچتولی نو په ناسته دې کوي نه بیا هم په پړي به ځان ور ځان که چې زه الله خوشحاله کړم څومره نیکان بندګان حضور پاک وی دا پړې وشلوې د انسان د وجود په انسان حق دی داسې عبادت کوئ چې څونه برداشت کولی شي پړې پورې به داسې لیکن د هغوی هغه محبت او شوق د عبادت سره نو نبی علیه السلام فرمایي چې د ورځې روژه فرض او د شپې قیام د شپې تراوی دا ستا دپاره یو زیاتي عبادت دی مونږ د رمضان عبادت څنګه سار خو مونږ مونځ پاتې د جمع ولې هلته پېشمنۍ کړې دی د پېشمني د برکت نه د سار مونځ پاتې دی پېشمنۍ کې دومره وخورو چې بیا خوب راځي هلکه کمه وخوره نیکبخته که د ماسپښین مونځ یاره چې روژه مې ده لږ خوب به پکې وکړو ګرمي ده نو د ماسپښین مونځ دا د غرمې د خوب د وجې نه لاړ تباه شو د مازدیګر مونځ دیو مردو ته عثماندو ته چارسدې ته ځم چې روژه ماتي له سامان راوړم د بازار په چکر لاړ د بازار چکر اچار راوړم پکوړې راوړم کباب راوړم واوړه راوړم هلکه دا قیمتي دي قسم دې مونځ د روژې نه زیات قیمتي دي په روژه پرېښودو دې دونه الله نه رانیسي لکه په مونځ پرېښودو کې دې څومره رانیسي دواړه فرض دي نو د سهار هغه د پېشمني د وجې لاړ د خوب ماسپښین هغه د قیلولې د وجې نه لاړ د غرمې د خوب مازدیګر هغه د چکر د وجې نه لاړ او د ماښام هغه د پکوړو د لاسه لاړ
نو پکوړې خورې کړه ادا غې نه لا او بیا د ماسخوتن دونه د خړلې چې بیا خوب دردي ماسخوتن دا غې د وجه نه لا نو پنځه منځونه د په قیمتي میاش کې برباد او تباه شو غرق شو ظالمان پوه نه شوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث دی د رسول الله مبارک رب صائم ليس له من صيامه رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع وی ډیر روزدار دي چې په روزه کې صرف لوګه تیر کړه ایسه مونږه ګټه دا حضور پاک وینا په روزه کې صرف لوګه تیر کړه ایسه مونږه ګټل ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر او ډیر کرته د شپې عبادت گزار اغه د شپې په عبادت کې بغیر د بے خوابه نه بل اسمونه ګټل